سلامونه بیا هم په خیر راغلی. د لیسنس درسونه دي 3 څپرکی یا بوګند. لومړی پوښتنه ده د 4 نمرو was führt häufig zu schweren Unfällen. was führt دلته دا معنا ورکوي څه سبب یا علت د دې کیږي چې ډېرې خطرناکې یا ناوړې ترافیکي پیښې دې وسي. Einfahren mit zu geringem Abstand. Einfahren mit zu geringem Abstand چې ډیر نږدې د بل موټر پسې روان وي. eine mangelhafte Beobachtung des Verkehrs. mangelhafte Beobachtung دا معنا ورکوي چې تاسو کافي اندازه یا ډیر ترافیک ته نه ګورئ، د موټر نه بیرون نه ګورئ، خپل شاوخوا ته متوجه کیږئ نه. eine unangepasste Geschwindigkeit. او بل دا چې د موټر سرعت مو برابر نه وي یا د قانوني هغه کومه اجازه ستاسو ته درکړل شوې هغې ته پام نه وي، 50 په شپېتو روانه سوی، 10 په 15 روانې، یعنې د اندازې نه زیات یا بیخي ټیټ روانه استئ. که ټیټ وي شا موټر تاسو سره په عذابېږي، که تیز استئ مخکینی موټر، یعنې په اندازې باندې باید تاسو موټر وچلوئ. دلته 3 واړه ځوابونه سم دي. دویمه پوښتنه ده Wann ist das Überholen verboten? په کوم ځایونو کې د موټر مخکې کېدلو نه اجازه نسته یا د بل موټر نه د تیریدو مخکې کېدو اجازه نسته. په هغه وخت کې wenn Sie nicht die gesamte Überholstrecke überblicken. کله چې تاسو gesamt Überholstrecke دا معنا ورکوي چې کوم وخت تاسو د موټر د بل موټر نه چې مخکې کېږي د هغې له شا راوځئ او بیرته تاسو یو تشه پیدا کوئ چې د هغې موټر مخې ته ځئ، دغه سره د بل چا په لاس یا د را روان موټر په لاس باندې ستاسو روانه سي، دغه ته ټوله Überholstrecke وایي. که وایي تاسو چېرته دغه ټول سړک نسئ لیدلی، په هغه وخت کې اجازه نسته چې د بل موټر نه مخکې سئ. wenn Sie nicht wesentlich schneller fahren können als der zu überholende. که چیرې تاسې د هغه موټر نه چې مخکې کېږئ هغه نه تیز نسئ تللی، سرعت د موټر مو ډېرېږي نه یا تیزوی نه سئ، نو بیا هم اجازه نسته چې ترې مخکې سئ. wenn die Verkehrslage unklar ist. کله چې د ترافیک وضعیت نامعلومه وي، سړک ګډوډ وي، منطقه ګډوډه وي، په هغه وخت کې هم تاسو نسئ کولی چې د بل موټر نه مخکې سئ او مخکې کېدل منع دي. دریمه پوښتنه ده Worauf müssen Sie innerorts an Kreuzungen und Einmündungen besonders achten? innerorts هغه ساحې ته وایي چې استوګنځایونه وي 50 کیلومتره په ساعت کې ډېر تر ډېره د موټر مزل وي. او Kreuzungen Einmündungen دا ټولې څلور لارو ته وایي. Kreuzungen چوکونو ته وایي چې دا موټرونه ترې تاو راتاو کېږي ځي، او Einmündungen هغه سړکونه چې د عمومي سړک یا بل سړک سره یو ځای کېږي دې ته وایي. وایي دغه ځایونو کې باید چیش ته پام وکوئ. Die breitere Straße ist immer bevorrechtig. هر هغه سړک چې بر ډیر و بردار او هغه سړک وایي لومړیتوب لري، حق دی هغه ده، هغه سړک باندې چې هر موټر وي نو هغې ته به پام کوې نه. هر هغه سړک چې لوی وي دا معنا نه ورکوي چې په هغې سړک که موټر ده یا ترافیک وي هغه لومړیتوب لري. Kreuzende oder einmündende Straßen können bevorrechtigt sein, obwohl sie schmal und weniger gut ausgebaut sind. سره له دې چې وایي داسې کېدی شي سړکونه واړه سړکونه د غټ سړک سره یو ځای کېږي خو هغه به وړکی سړک وي، کمبره سړک وي. سره له هغې هم کېدی شي چې هغه لومړیتوب ولري. دا په دې باندې نه ده سړک غټ ده حتما به لومړیتوب هم همدا سړک لري. An allen Kreuzungen und Einmündungen gilt ausnahmslos die Regel rechts vor links. په ټولو څلور لارو کې او هغه سړکونه چې د بل سړک سره یو ځای کېږي دغه ځایونو کې تل راسته په چپ د لومړیتوب قانون پلی کېږي. نه داسې نه ده چې هر سړک کې یا هر چیرته به همدا قانون پلی کېږي، یوازې په هغه ځایونو کې چې هلته نښې نښانې لیدل کېږي. یوازې دا ځواب سم. څلورمه پوښتنه ده د 4 نمرو Worauf kann Warnblinklicht hinweisen? کله چې په یو موټر کې یا د یو موټر 4 واړه څراغونه دا بلینکرونه چې دي هم د مخې هم د شا چالان وي، څه معنا ورکوي؟ تاسو ته کوم معلومات درکوي؟ دا معلومات راکوي چې موږ نه مخکې ګڼه ګونه ده، ترافیکي ګڼه ګونه ده یا Stau ده. Auf Schulbusse bei denen Kinder ein- oder aussteigen.
د ښوونځي بسونه ولاړ وي، کیدای شي چې هغې نه ماشومان کوزیږي یا ورته جګیږي کښته کیږي یا ورته پورته کیږي او liegen gebliebene Fahrzeug یا چې کوم موټر خراب وي په سړک ولاړ وي هغه هم دا څراغونه چالان کړي وي. پنځمه پوښتنه ده د 4 نمرو انځور ته ګورو. په انځور کې ترافیک ګډوډ ده، موټر هم ولاړ ده. دا Einbahnstraße داسې ښکاري چې د یو طرفه سړک ده، ځکه خو دې خواته هم موټرونه چې کوم ولاړ دي مخه همداسې یو خواته ده او د دې موټرونه هم او پلي کسان هم شته. Womit müssen Sie rechnen؟ څه شي تمه دلته کیږي؟ Das Motorrad konnte nach links ausscheren کولی شي چې داسې د بایسکل نه د مخ کېدو دپاره شپ لاسته دلته راواوړي. دا امکان لري Fußgänger könnten vor dem Transporter die Fahrbahn überqueren. دلته کوم پلي کس کوي کېدای شي چې د دې موټر له مخې نه راووځي. دا هم امکان لري Die Personen neben dem Transporter können weiter auf die Fahrbahn treten. دا نفر چې دلته ډېر نږدې موټر ته ولاړ ده کېدای شي چې نور هم شاته راسي. دا امکان هم شته ده. بلې پوښتنې ته ځو. شپږمه پوښتنه ده Mit welchem Verhalten von Radfahrern müssen Sie rechnen؟ د بایسکل چلوونو نه د کومو کړنو تمه کیږي؟ Radfahrer benutzen keine Beleuchtung bei Dunkelheit. داسې بایسکل چلوونکي هم دي چې تیاره وي هغه څه چې رڼا یا انعکاس ورکوي د بایسکل نه نورو ترافیک شاملینو ته هغه نه کاروي، یعنی څراغ مراغ هیڅ شی نه کاروي. دا هم تمه ترې نه کیږي. Radwege auf der falschen Seite. Radfahrer benutzen هر سړک چې خوند ورته ورکړي بس بایسکل چلوونکي هماغه سړک کاروي، نه ګوري چې د ما لاس ده که د بل لاس ده. Radfahrer benutzen Einbahnstraße in beide Richtungen. کله چې بایسکل چلوونکی په Einbahnstraße یا یو طرفه سړک ننوځي نو هغه د چپ او راسته خوا نه دواړه خوا نه تللی او راتلی شي او ځي ورځي. دا تمه ترې نه کیږي. یا اوومه پوښتنه ده ویډیویي پوښتنه ده. هره ویډیو کولی شي 5 ځلې وګورئ لږ تر لږه، مخکې د هغې نه بیا چې کله جوابونو ته لاړلې تاسو بیا نشئ کولی ویډیو وګورئ. دلته مو ولیده چې دا بایسکل چلوونکی را روان ده او دا پټه هم د همدې دپاره ده چې بایسکل به پرې تېرېږي. که چیرې تاسو دې لوحې ته وګورئ په دې لوحې کې همداسې څه ښکاري چې هم به پلي کس په دې باندې تېرېږي او هم به بایسکل چلوونکی تېرېږي. دلته د بایسکل مسله ده، له هغې خوا پلي کس روان ده دې خوا نه راځي. پوښتنې ته ورځو. بیا مې ویډیو پلی کړه. نه پوښتنې ته ځو. Worauf müssen Sie hier beim Rechtsabbiegen achten؟ څه شتم باید پام وي کله چې تاسو راسته دلته په دې سړک ننوځئ؟ څه شتم باید پام وي؟ Auf den Gegenverkehr. Gegenverkehr دې موټرونو ته وي چې دې سره موږ غرض نه لرو. Auf den Radfahrer همغه د بایسکل چلوونکی. Auf das Motorrad. موټرسایکل خو زه نه وینم. ښه دا موټرسایکل ښه نه دې سره موږ هېڅ غرض نه لرو. یپ. اتمه پوښتنه د 4 نمرو ده. دا یو تکراري پوښتنه ده، مخکې هم راغلې وه. کومې کړنې تمه دلته کیږي؟ د چې له را روان لاس باندې به موټر وي او Radfahrer steht nach links دا هم تاویږي. دا ځواب ناسم ده. یا diese Frage ist richtig. بلې پوښتنې ته ځو. 4 د 4 نمرو ده. Gegenüber welchen Verkehrsteilnehmern müssen Sie sich besonders vorsichtig verhalten؟ پام مو وي چې ورو ورو دا سوالونه نور په تکرارېدو باندې دي. که چیرې تاسو هغه 20 یا 25 بوګونونه ښه یاد کړئ، بار بار یاد کړئ، نو تاسو ته به ډېرې پوښتنې تکراري او اسانه راسي. لکه اوس دغه پوښتنه هم تکراري ده، مخکینۍ پوښتنه هم بیا ځلې راغلې وه. دا به نه ترجمه کړو ځکه مخکې مې کتلې وې. دا دواړه ځوابونه دلته سم دي. بلې پوښتنې ته ځو. لسمه پوښتنه د 3 نمرو ده. Welche Kraftfahrzeuge müssen auf einer Landstraße möglichst den befestigten Seitenstreifen benutzen؟ Seitenstreifen که چیرته لنډشتراسه وي هلته یوازې یو سړک ده، 2 خطونه لري. اگر چې 3 خطونه خو 2 د کارولو دي چې یو باندې به موټر ځي په بل به راځي. بیا څنګ کې یوه بله کرښه پرته ده چې سپین خط کش سوی ده، هغې نه خواته معمولا موټروانان اجازه نه لري چې هغه سړک وکاروي. لکه زه به دلته ولیکم چې Seitenstreifen چې په عکس تاسو ته وښیم پوه شئ پرې باندې. Seitenstreifen څه شي ته وایي که نه؟ Seitenstreifen دغې ځایونو ته وایي.
دا سور خط پیوند ترېنه دغه دلته اړخ ته چې دا سړک پروت ده معمولا دا نه کارول کېږي خو په دغه وخت کې وایي کولی شي چې وایي کاروي کوم موټرونه یوازې تراکتورونه او موفاس او هغه موټرسایکلونه دي چې دېرشو نه زیات نه ځي کلاین کرافت ریده کېدای شي سم ټیټ موټرسایکل وي هغه خو بیا ښه منډه وهي نو 11. Påstående det څلورو نمرو د Sie möchten nach links abbiegen welche Fahrlinie müssen Sie einhalten تاسو غواړئ چې چپ لاس ته دلته لاړ شئ یعنې په چپ لاس تاو شئ نو کوم لینیه دلته وي کوم خط به زه نیسم سور به دا سور به نیسم او که دا سور به نیسم نه دلته ښکاري نه چې دا Einbahnstraße ده که نه ده او داسې د وضعیت نه داسې ښکاري چې Einbahnstraße نه ده ځکه دلته ټرافیکي لوحې نشته ده که چېرته ټرافیکي لوحه وي بیا پوهېدلی شئ له هغې خوا نه د راتګ اجازه نشته ده نو زه چې چپ غواړم زه باید دلته بیا هم زه راسته سړک باندې د تلو اجازه لرم یوازې همدغلته به زه پاتې کېږم 12. Påstående د څلورو نمرو Sie kommen aus einer Straße mit abgesenktem Bordstein und wollen in eine andere Straße einbiegen. Von links kommt ein PKW. Was gilt hier? اول خو بورډشتاین باندې باید پوه شئ چې بورډشتاین څه ته وایي بورډشتاین دغې تیږو ته وایي چې لګېدلې دي دې ته دا ټولې بورډشتاینونه دي ابګسینګ بیا دغې ته وایي چې دا استه په راکښته کېدو دي ما ماوس خو وینئ دلته که نه داسې دا سم بورډشتاین ده او دا بیا ابګسینګ ته چې استه په کښته کېدو ده وایي که موټر له دغه سړک نه را او داسې یو سړک وي چې په دې باندې راتېرېږي او عمومي سړک ته راځي هغه هم د چپ خوا نه کوم قانون دلته پلی کېږي Der abgesenkte Bordstein ist für die Wartepflicht ohne Bedeutung. Da معنی چې nein هغه دې نه ودرېږي Die Regel rechts vor links راسته په چپ قانون پلی کېږي Wer über einen abgesenkten Bordstein in eine Straße einfährt ist Wartepflicht. دلته ویلي چې هغه کولی شي همداسې راننوځي عمومي سړک ته دلته وایي هر هغه موټر چې په دغه سړک باندې یا دا بورډشتاین باندې راتېرېږي هغه اړ ده چې تم سي چاته هغه موټر ته چې هغه په عمومي سړک باندې راځي 14. پوښتنه ده In welchen Fällen dürfen Sie nicht in eine Kreuzung einfahren, obwohl die Ampel grün zeigt? په کومو وختونو کې تاسو نشئ کولی چې څلور لارې ته یا چهاررهایي ته ننوځئ سره له دې چې تاسو ته چراغ شین وي په هغه حالاتو کې چې wenn ich auf der Kreuzung warten muss weil der Verkehr stockt په هغه وخت کې کله چې زه اړ کېږم د چهاررهایي ته راننوځم همدلته دې ودرېږم ځکه چې ټرافیک ګډوډ ده او شتاو ده نور موټرونه مخکې نه ځي په هغه وخت کې زه باید ودرېږم او لاړ نشم wenn an der Kreuzung das Verkehrszeichen Halt, Vorfahrt, Gewähren steht. و که چیرته په څلور لارې کې هغه لوحه لګېدلې وي چې تاسو ته وایي تاسو لومړیتوب نه لرئ لومړیتوب ورکړئ نه چې کله چراغ چالان وه نو هلته بیا لوحه کار نه ورکوي هو که چراغ خراب شوی و بیا د لوحې مطابق به تاسو مخکې ځئ wenn ein Polizeibeamter halt gebietet کله چې پولیس هلته ولاړ وي د ټرافیک په قانون کې که چېرته ټرافیک پولیس ولاړو نه هلته لوحه کار کوي او نه هلته څراغ کار کوي هلته به بیا تاسو د پولیسو امر ته ګورئ که چېرته لوحه وه او څراغ هم و څراغ لګېدلی و بیا لوحې کار نه کوي که چېرته څراغ بند و بیا پس هغې نه د لوحو مسله راځي که بیا هېڅ شی نه و هغلته به بیا هغه خپل وضعیت کوم ځای کې چې هستئ هغې ته به ګورئ او د راسته په چپ قانون به پلی کېږي 14. پوښتنه د دریو نمرو د ویډیو ته راځو ویډیو ګورو 50 کیلومتره په ساعت کې د موټر مزل ده تاسو ټرم یا اوبان یا شتراسنبان هر شی چې وایي هغه پسې روان هستئ داسې پوښتنه راغلې وه چې د شتراسنبان نه به تاسو چپ مخکې کېږي که راسته خوا نه اوس زه خو دا راسته خوا د شتراسنبان روان یم دلته زه اړم یم چې همداسې لاړ شم خو په دغه وخت کې به څه کوئ تاسو ولې د شتراسنبان راغی ودرېده دغه کسان نامسافر ورته استه په راکښته کېدی شو په دغه وخت کې به ته څه کوې Wie verhalten Sie sich in dieser Situation richtig په دغه وخت کې به ته څنګه سم چلند کوې Ich fahre rechts an der Fahrbahn vorbei زه همداسې راسته ورځم مخامخ Ich überhole die Straßenbahn links ورځم په دغه ځای باندې تېرېږم Ich bleibe زه
په تمه کېږم ځکه چې دا خلک که چېرته سپاره سو بیا به ځم. داسې مثالونه په فرانکفورت کې زښته زیات وینئ چې څراغ هلته نسته ده ولې شتراسنبان کله چې راځي ودرېږي نو بیا موټر هم ودرېږي د پلي کسانو دپاره. بله پوښتنه ده د 5 نمرو welches Verhalten ist richtig؟ کومه کړنه سمه ده؟ دلته که ترافیکي لوحه تاسو صحیح لوستې وي نو پوهیږئ چې دلته څوک حق لري. که چېرته ترافیکي لوحو کې لا هم ستونزې لرئ کولی سئ ویډیو به زه دلته لینک کې واچوم هغه ویډیو وګورئ مشکل مو حل سي. اوس دلته که ترافیکي لوحې ته وګورو موټرسایکل او زه لومړیتوب لرم دا موټر موږ ته باید ودرېږي ځکه دغه ترافیکي لوحه وایي چې ته ودرېږه. دلته اوس خبره د موټرسایکل او زما ترمنځ ده. موټرسایکل په خپل لاس باندې تاویږي ډېر لنډ ده او اسفالټ ده. دی اوس په ما لومړیتوب لري کله چې دی لاړه بیا به زه ورپسې ورځم. Ich darf als erster abbiegen له ټولو نه مخکې به زه ورځم. نه ich darf vor dem gelben PKW د دغه نه مخکې زه تللی سم هو د دې زیړ موټر نه مخکې erst nach Motorrad د موټرات نه وروسته زه کولی سم چې لاړ سم. 14مه پوښتنه د 5 نمرو ده دا هم هماغسې یو ترافیکي لوحه ده خو دلته خبره دا ده چې اضافه یوه بله لوحه هم ورسره لګېدلې ده. په دې معنی هره کرښه چې ډبله وه هغه سرک لومړیتوب لري. اول خو دا لومړیتوب لرونکی سرک ده. کوم سرک؟ دغه چې غټه کرښه راکش شوی دی ډبل خط پرې راکش شوی او داسې د لومړیتوب نه لري. دلته په ټولو باندې دغه اوس په دغه حالت کې د الکترو ایروله ورته وایي هر شی چې دغه لومړیتوب لري. زه به مخکې ځم رو ته الکوي به ځي که دا الکتروله له ټولو نه مخکې به دا ورځي. 15مه پوښتنه ده د 2 نمرو worauf weist diese Verkehrszeichen hin دغه ترافیکي لوحه د څه شي معلومات راکوي موږ ته auf eine bewegliche Brücke یو خوځنده څه شی پول د یو خوځنده پول معلومات موږ ته راکوي. بلې پوښتنې ته ځو. Sie befahren eine Vorfahrtsstraße. Welches Verkehrszeichen beendet Ihre Vorfahrt؟ تاسو په یو لومړیتوب لرونکي سرک باندې یاستئ لکه مخکې مو ویلې چې هلته دا ترافیکي لوحه وه. که چیرې وایي تاسو لومړیتوب پای ته رسیږي نو کومه ترافیکي لوحه به تاسو مخې ته راځي؟ دا به راځي دا به راځي. دا خپله هم د لومړیتوب لرونکي یا د لومړیتوب ترافیکي لوحه ده. بلې پوښتنې ته ځو. 19مه پوښتنه ده د 3 نمرو bei welchem Verkehrszeichen ist das Wenden verboten؟ له دغو ترافیکي لوحو نه کومه ترافیکي لوحه تاسو ته د دې اجازه نه درکوي چې ته دې په سړک کې بیرته راوګرځې راتاو سې. دغه 3 واړه تا ته اجازه نه درکوي. ته په اوټوبان کې نسې کولی بیرته راتاو سې. ته به اسفالټ نیسې بیا به ځې داسې نسې کولی منځ سړک کې ته راتاو سې. تونل کې نسې کولی راتاو سې او کله چې په څلور لارو یا په سړکونو باندې دا ترافیکي لوحه لګېدلې وي هم نسې کولی چې ته راوګرځې. Ja, diese Frage ist richtig beantwortet. شلمه پوښتنه ده د 3 نمرو worauf sollten Sie nach dem Starten Ihres Fahrzeuges achten؟ څه شته باید تاسو پام وکړئ کله چې تاسو موټر چالان کړئ. Ich sollte möglichst den Motor im Stand warm laufen lassen. پام مو وي چې په جرمني کې اجازه نشته چې تاسو موټر چالان کړئ او په هغې کې قرار کښېنئ د دې په تمه باندې چې موټر دې ګرم سي. دا جریمه لري. Ich sollte möglichst mit niedrigem Motordrehzahl fahren. زه څومره چې کولی شم موټر ډېر ورو بوځم یا حرکت ورته ورکړم چې لاړ سي. هو unverzüglich losfahren. دلته وایي زه قرار ودرېږم تر څو پورې موټر ګرم شي. دلته وایي چې نه هېڅ نور مه په تمه کېږه موټر دې چالان کړه او حرکت وکړه. د B Klasse لومړی پوښتنه ده د 4 نمرو womit müssen Sie in diese Situation rechnen؟ دغه ترافیکي وضعیت چې تاسو ګورئ د څه شي تمه دلته کېدلی سي؟ دا تمه کېدی سي چې دا ترافیکي لوحه موږ ته معلومات راکوي چې 150 تر 250 مترو پورې دلته کېدی سي د موټرونو منځ نه ماشومان راووځي پلي کسان راووځي. Personen steigen zur Fahrbahnseite aus. دلته ګورئ چې د موټرو نه که هر څوک راکښته کېږي نو د سړک منځ ته به راځي. دا هم صحیح ده. Kinder laufen auf der Fahrbahn. ماشومان کېدی سي چې منډه کړي دلته. Es folgt ein Fußgängerüberweg. دا ترافیکي لوحه چې دې ولیدله دلته د پلي کسانو پټلۍ داسې پرې باندې تېرېږي هغه زیبرا شټرایفن چې ورته وایي. نه دلته دا معلومات موږ ته راکوي چې ماشومان په سړک باندې ګرځي یا کېدی سي تېروبیر سي. بلې پوښتنې ته ځو. ویډیویي پوښتنه ده
شپېته کیلومتره په ساعت کې د موټر مزل ده. موټر سایکل هم را روان ده. دې ته لنډش تراسه وي، یعنې د ښار نه بیرون ساحه ده. دا موټر هم را روان او دې لوی موټر هم خپله اشاره ووهله چې د څه دپاره. پوښتنو ته ځو. Sie möchten überholen. Wie verhalten Sie sich jetzt? richtig. تاسو غواړئ څه مخکې سئ، څنګه سم چلند کوئ. موږ ویلي چې کله ټرافیک د یو موټر د بل موټر نه مخکې کېږي، هغه باید ټوله ساحه ولیدلی شي چې کله د بل موټر نه مخکې کېږي. Ich verringere den Abstand zum LKW, damit ich schneller überholen kann. په دغه حالت کې ته کولی شې د موټر نه مخکې سې. زه غواړم اول ښه نږدې کېږم د LKW ته، بیا به ترې مخکې کېږم. دلته تاسو ټول سړک نه شئ لیدلی، überhol Strecke نه شئ لیدلی. Ich folge den Motorrad. دا به هم نه کوئ. تاسو د بل موټر پسې به نه ورځئ تر څو تاسو خپله مطمئنه شوي ناستئ. نه به ده پسې ورځئ، نه به ده پسې ورځئ. Ich überhole den LKW nicht. زه وایي له LKW نه مخکې کېږم، بس خلاص، نور پسې ګرځئ نه مخکې کېږم، ځکه زه د ټرافیک وضعیت بیخي نامعلومه ده. له اخوا نه هم موټر راتلی شي. زه نه پوهېږم چې دغه کوفه نه اخواته یا دغه ځای نه اخواته څه دي دلته. زه بیخي هېڅ شی نه وینم. بلې پوښتنې ته راځو. د درېیمو نمرو ده. Wann sollten Sie Ihre Fahrt unterbrechen? کله باید تاسو خپله موټرواني ودروئ یا نور موټرواني ونه کوي. په هغه وخت کې چې wenn ich die Geschwindigkeitsregelanlage Tempomat aktivieren möchte. په هغه وخت کې چې ټمپومات په موټرونو کې هغه سیستم ده چې تاسو ورته وایي له دغې نه زیات مه ځه، موټر بیا له همغې اندازې نه زیات نه ځي. لکه 50 مو ویلې 50، 80 مو ویلې 80. Wenn ich merke, dass meine Konzentration nachlässt. تاسو به په دې باندې دا خو یو بټنه ده، وهئ، خلاصه خبره ده، کېږي. په هغه وخت کې کله چې زه نور پاملرنه، یعنې زه نسم کولی صحیح موټرواني وکړم، پاملرنه مې موټروانۍ ته نه وي او توجه ورته نسم کولی، په هغه وخت کې wenn ich einen im Fahrzeug heruntergefallene Gegenstand aufheben möchte. که چیرته په موټر کې ما بار کړی وي، هغه بار یا وخوځېږي یا خراب سوی یا بېجایه سوی، کله چې زه غواړم هغه بېرته سم کړم نو موټر به ودروم. په هغې وخت کې به بیا دا هغه هر څه چې دي بېرته به یې سم کړم. یعنې دغې دواړو وختونو کې به تاسو موټر ودروئ. بیا څلورمه پوښتنه د څلورو نمرو ده. Sie fahren im Stadtverkehr auf trockener Fahrbahn in einer Kolonne, die sich mit einer Geschwindigkeit von 50 km/h bewegt. Welchen Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Fahrzeug müssen Sie mindestens einhalten? Kolonne دلته کاروان ته وایي. زه به داسې ترجمه کړم چې مثال 10 یا 15 موټر د پولیسو شا په شا روان دي، هغه هم 50 کیلومتره په ساعت کې. تاسو په یو وچ سړک باندې په ښار کې همدغه کاروان پسې روانه سي. یا هم کېدای سي نور دولتي موټر وي، لکه د اردو موټر وي یا هم د رسمي خلکو موټر وي، نو 50 کیلومتره په ساعت کې دوی روان وي. تاسو باید کومه مسؤلیتي امنیتي واټن له دې موټرونو سره ولرئ. 15 متره وایي، 15 متره وایي، 10 متره وایي. 15 متره entsprechen etwa 3 PKW lange. 15 متره یعنې څومره چې ډېره وي دلته هماغومره ښه ده. 15 متره داسې 3 موټره نور هم له دغه کاروان سره فاصله لرئ. 3 موټره. پنځمه پوښتنه. Ihre PKW steht am Fahrbahnrand. Was ist beim Einsteigen richtig? ستاسو موټر د سړک اړخ ته ولاړ ده، د سړک اړخ ته بیا د پلي کسانو یوه پټه ده. و کله ستاسو موټر ته وخته یا بل څوک ستاسو موټر ته راخیږي، نو په هغې وخت کې مو څه شته پام وي. Mitfahrer möglichst vom Gehweg aus einsteigen lassen. د کلینر په لاس باندې چې هر څوک راجیګوي موټر ته یې راجیګ کوي. Das Öffnen der Tür auf der rechten Seite ist immer gefahrlos. راسته لاس نه. دلته خو موټر لکه په افغانستان کې موټروان چپ لاس ته کیني. زه دې دپاره وایم چې د کلینر لاس هغه راسته لاس ده. و کله چې تاسو دروازه هلته خلاصوئ هغه همیشه بې خطره وي. نه، په هغې خوا کېدای شي بایسکل راشي. Türen auf der Fahrbahnseite erst öffnen, wenn es der Verkehr erlaubt. د موټروان لاس دروازې هغه وخت خلاصې کوي ځکه هغه د سړک منځ ته خلاصېږي کله چې موټر نه و او ټرافیک ته اجازه درکوله. ټرافیک منظور داسې ګڼه ګوڼه نه وه.
بله پوښتنه ده د شپږو نمبرو. Was ist bei der Benutzung von Autobahn verboten؟ کله چې وایي تاسو autobahn کاروئ د څه شي اجازه نشته ده؟ Das Rückwärtsfahren، په شا راتلل د موټر. موږ مخکینی پوښتنه کې وویل چې تاسو تاوېدلی نسئ یا راګرځېدلی نسئ په autobahn کې، همداسې په شا هم نسئ راتللی په autobahn کې. Das Halten auf dem Seitenstreifen، Seitenstreifen هم موږ ولیده چې Seitenstreifen څه شي ته وایي. وایي هلته هم اجازه نشته ده چې ته موټر ودروې، دمه وکې. Das Wenden، تاوېدل پکې اجازه نشته، راګرځېدل اجازه نشته ده، ودرېدل اجازه نشته ده، تم کېدل هلته اجازه نشته په autobahn کې. بلې پوښتنې ته ځو. Sie wollen ihren einachsigen Anhänger Auflaufbremse 1000 km/h zulässig Gesamtmaße in Gefälle abstellen. Was müssen Sie tun؟ انهنګه ټریلر ته وایي، هغه هم دوه ټایره لري، یعنې څلور ټایره نه دي، یو عکس لري چې دوه ټایره دي. دا وایي چې ټول وزن اجازه یې 1000 کیلو ده. تاسو په داسې یو ځای کې دروئ چې هغه نشیبي ده، څه شی باید وکوئ؟ وایي Feststelle Bremse anziehen، هغه بریک چې ورکول سوی ده چې جای په جای دا ودروي، هغه بریک به راکش کاږئ. Rückfahrtsperre verriegeln، هغه سیستم به هم فعالوي چې شاته دې نه راځي دا ټریلر. Unterleg Keile vor die Räder legen، د ټایرونو شاته ورته تیږې میږي یا هر شی سي هغه کیدی. دا دواړه سم دي. بریک به راکش کاږئ ورته او ټایرونو شاته به هم یو څه ورته ږدئ، تیږې میږي که هر څه وي. اتمه پوښتنه ده. Warum soll ein längeres starkes Gefälle nicht mit getretener Kupplung durchfahren werden؟ دا پوښتنه مخکې هم راغلې وه چې تاسو له یو نشیبي نه راکته کېږئ سرښکته، یعنې د پورته نه ښکته راځئ. په دې وخت کې د بریک سره سره باید ولې تاسو کلچ هم کلک نه وي نیولی. دا پوښتنه په تېرو ورځو کې هم وه یا تېر بوګن کې هم موږ کار کړی و، هلته مې ډېره تشریح ورکړې وه. کېدی شي چې هغه ویډیو هم وګورئ. دلته دا دواړه ځوابونه سم دي. بلې پوښتنې ته ځو. Wie kann Sie der aktive Parkassistent beim Einparken unterstützen؟ څنګه کولی شي د یو سیستم چې تا سره په موټر چلونه کې او د موټر په ودرولو کې پارک کولو کې کومک کوي، تا سره مرسته وکړي. Der aktive Parkassistent prüft, ob das Parken an einer bestimmten Stelle erlaubt ist. و دا ماته دا ګوري چې زه دغه ځای کې کولی شم موټر ودروم یا پارک کړم. Der aktive Parkassistent erkennt alle Hindernisse während des Parkens. دغه سیستم چې ده ټول هغه شیان چې کېدی چې ماته خنډ جوړ کړي د موټر پارک کولو لپاره، که هغه تیږه ده که موانع ده، هغه ټول پیژني. erkennen ausreichende große Parklücken، یوازې وایي هغه ډېرې غټې فاصلې یا اندازې د پارکینګ پیژني. نه ده هیڅ شي تا سره مرسته نور نشي کولی، یوازې دا چې ګوري څونه زیاته فاصله ده او څونه غټ ده دغه پارکینګ. بله پوښتنه ده. Wann sollten Sie Ihre PKW in einer Werkstatt überprüfen lassen؟ تاسو باید کله خپل موټر مستریخانې ته بوځئ چې چیکي کړي درته. Wenn die Airbags Kontrollleuchte nach dem Motorstart nicht erlischt، که چیرې د ایرباګ یا هغه کڅوړه چې د مرستې لپاره ده، که خدای مکړه موټر لګیږي، د شترینګ د منځ نه راوځي او یا هم د کلینر لاس نه راوځي، تاسو نه یعنې تاسو نه ساتنه کوي. د هوا کڅوړې دي، که چیرته د هغې څراغ چالان شو او ګل نه شو، خو په هغې وخت کې هم wenn beim Bremsen dauerhaft Geräusche auftreten، کله چې تاسو بریک نیسئ او موټر مو یو رقم غږ کوي، په هغه وخت کې هم باید مستري ته ورسي موټر. Wenn beim Geradeausfahren ein ständiges Gelenken erforderlich ist، که چیرې و تاسو موټر مستقیمه چلوئ خو شترینګ زور وهي چې چپ لاسه یا راسته خواته لاړ شي، یعنې تاسو د مستقیم سرک دپاره هم ضرورت لري شترینګ ووهئ، نو په دې وخت کې هم اړتیا ده چې تاسو موټر بوځئ یو دفعه چک کړئ. نه پوهېږم ولې نن مې زه به یو څه ګډه وډه کېدله، خو خیر ښې چارې خدای دې وکړي چې مرسته در سره سوې وي. اللهم